یو بادشاه له خپل وزیر څخه وپوښتل خدای څوک دی، څه خوري، څه پټوي او څه کوي؟ د دې پوښتنو ځواب راته تر سهاره راکه، ګنې خیر به دې نه وي. وزیر چې ډېر اندېښمن و، په خفګان کې خپل کور ته راغلو. نو غلام یې ورڅخه د پریشانۍ لامل وپوښته. غلام ته یې د دې هر څه په اړه وویل. غلام یې ډېر پوه، عاقل او دانا و. نو وزیر ته یې وویل: ای زما نادان باداره، ته د دومره ساده پوښتنو په ځوابونو هم نه پوهېدلې؟ وزیر ورته وویل: ښه نو ته راته دا ووایه، خدای څه خوري؟ غلام وویل: خدای د خپلو بندګانو غمونه، اندېښنې او خفګان خوري. بیا وزیر وویل: خدای څه پټوي؟ غلام وویل: خدای د خپلو خطاکارو بندګانو ګناهونه او خطاګانې پټوي. وزیر د ډېرې خوشحالۍ له امله درېیمه پوښتنې د ځواب پوښتل هېر کړل، او بادشاه ته یې د 2 پوښتنو ځواب ورکړ. او د درېیم لپاره وزیر خپل غلام دربار ته وغوښته. خو غلام ورته وویل: زه په یو شرط له تا سره دربار ته ځم، او هغه دا چې زه به د وزیر او ته به د غلام په څېره کې دربار ته ځې. نو همداسې وشول. کله چې بادشاه وزیر د غلام په شلېدلو جامو کې ولید، نو ډېر حیران شو او ورته یې وویل: دا نو څه حال دی، دا ولې؟ غلام ورته ځواب ورکړ چې دا ستا د درېیمې پوښتنې ځواب دی. زما خدای هغه څوک دی چې د غلام څخه بادار او د بادار څخه غلام جوړوي. نو درنو لیدونکو، الله جل جلاله په هر څه قادر او توانا ذات دی، او په خپلو بندګانو ډېر رحیم او مهربانه دی. نو په اخلاص سره الله تعالی ته بندګي وکړئ.